عیسی د ګلیل دریاب په غاړه ګرځېده چې دوه وروڼه یې ولیدل، یو شمعون چې د پطرس په نوم یادېږي او د هغه ورور اندریاس. هغې په دریاب کې جال اچولو ځکه چې هغې ماهیګیر وو. عیسی ورته وفرمایل چې ما پسې راځئ او زه به تاسو ادمګیر جوړ کړم. هغې سمدستي خپل جالونه پرېښودل او په هغه پسې روان شول. کله چې عیسی د دې ځای نه وړاندې لاړو نو دوه وروڼه یې ولیدل، یعقوب د زبدي زوی او د هغه ورور یوحنا چې په کشتۍ کې د خپل پلار زبدي سره جالونه مرمت کول. هغې یې راوبلل. هغې سمدستي کشتۍ او خپل پلار پرېښودل او په هغه پسې روان شول. عیسی په ټول ګلیل کې ګرځېده، د یهودیانو په عبادت خانو کې تعلیم ورکولو او د خدای پاک د بادشاهۍ د زیری بیان یې کولو او د خلکو هر رنځ او بیماری رغوله. د هغه اوازه په ټول شام کې خوره شوه او د هر رنځ بیماران چې په عذاب اخته وو، یعنې هغې چې پیریانو نیولي وو، میرګو نیولي او شلې ول راوستل، نو هغه روغ کړل. ډېر خلک ورپسې روان شول چې د ګلیل، د دیکپولس، د یروشلم، د یهودیا او د اردن د پورې غاړې اوسېدونکي وو.